السلام علیکم زم صاحب زرا تاسو کته صاحب زرا فیچر یوټیوب چینل نن ویډیو کې به تاسو سره یوټیوب زدا فیچر خېمه چې دی هغه به تاسو ته پته هم نوي او که چاته هم د دې فیچر پته وینو هغه ویډیو سکپ کړئ او که چاته پته نوي هغه دا ویډیو مکمل وګورئ خو دا ویډیو شروع کېدنه مخکې وړي کې چنت ریکوست که چېرته تاسو زموږ په چینل باندې نوي او زموږ چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو لایک کړئ او ملګرو سره ضرور شیر کړئ او نه فیچر چې هغه ډېر د کمال دی کله چې تاسو ویډیو فل سکرین کوئ نو په دې کوټ کې تاسو ښکاري تاسو په دې باندې فل سکرین کوئ او په دې باندې به تاسو دا ایگزټ کوئ نو تاسو کله چې سویپ اپ کوئ دا تاسو نو دا فل سکرین شي او کله چې سویپ ډاون کوئ نو دا ایگزټ شي دا اولنی فیچر او دویم فیچر دی کله چې تاسو یوټیوب براوزینګ کوئ نو داسې ویډیو تاسو ته مخې ته راشي چې تاسو وایئ دا زموږ خوښه نه ده او دا دې موږ ته بار بار نه راځي نو جست تاسو به په 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او کته راشي تاسو ناٹ انټرسټډ په دې باندې به کلیک کړئ نو دغه ویډیو به تاسو ته بیا نه راځي او دغه شانتي که تاسو وایئ چې د دې چینل ویډیو دې موږ ته بیا نه راځي نو دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ کته به راشئ ډونټ ریکومنډډ چینل په دې باندې به کلیک کړئ نو د دې چینل ویډیوګانې به تاسو ته بیا نه راځي دغه شانتي یو بل فیچر دی چې تاسو وایئ چې زموږ نعتونه خوښ دي یا زموږ کارټون خوښ دي نو د هغې تاسو پلی لیست جوړولی شئ دغه پلی لیست به تاسو څنګه جوړوئ خپل د موبایل یوټیوب ته ولاړ شئ د 3 ډاټ باندې به کلیک کړئ تاسو به راښکاري سیو ټو پلی لیست دغه پلی لیست باندې به کلیک کړئ تاسو ځای کې نوی پلی لیست هم جوړولی شئ او کوم چې تاسو سره وي هغه کې دا تاسو هم سیو کولی شئ نو ډېر د کمال فیچر دی دا تاسو لازمي استعمال کړئ او ډېر بل د کمال فیچر دی کله چې تاسو د خپل پروفایل ته لاړ شئ او دلته تاسو کلیک کړئ ټرن آن انکوګنیټو باندې به کلیک کړئ کوډ باندې به کلیک کړئ بیا چې تاسو څه هم ګورئ په یوټیوب باندې د هغې هسټري به نه جوړیږي او چاته به دا پته هم نه لګي چې دی په یوټیوب باندې څه ګوري او څه سرچ کوي د هغې براوزینګ به سیو کېږي نه نو ډېر زیات د کمال فیچر دی اکثر چې تاسو په یوټیوب باندې څه براوزینګ کوئ او څه ګورئ نو ستاسو کوم سبسکرایبر چې دي هغوی ته شو کوي چې دی دا ویډیو ګوري او دا ویډیو ګوري نو کله چې تاسو دا فیچر په دې باندې آن کړئ نو هغه بیا نه شو کوي او ستاسو هسټري چې ده هغه بیا هم نه سیو کېږي بل د کمال فیچر هم په دې کې موجود دی چې تاسو له سره تھرډ پارټي اپلیکیشن ضرورت نه راځي او په یوټیوب باندې خلک ډېر زیات سرچ کوي چې هاو ټو ډاونلوډ یوټیوب ویډیو نو ویډیو به موږ څنګه ډاونلوډ کوو په 3 ډاټ باندې به موږ کلیک کوو او دلته به موږ راشو ډاونلوډ ویډیو ته نو تاسو ګورئ دا به ډاونلوډ شي او دا ګورئ دا څومره زر ډاونلوډ شله او د دې لپاره تاسو له بیا انټرنیټ ضرورت هم نشته څه وخت کې هم دا تاسو کتلی شئ او بل ډېر د کمال فیچر چې دی یوټیوب شارټ مخکې به هغې لپاره موږ ټیک ټاک او سنیک ویډیو دا به موږ استعمالول نو اوس په یوټیوب کې موږ دا شارټ ویډیو کتلی شو شارټ ویډیو باندې به کلیک کړئ دا تاسو کتی شئ جي دغه شانتي تاسو دا دغه ځای تاسو د لایک کولی هم شئ او کمنټس پې هم کولی شئ او سبسکرایب هم کولی شئ او بل کوم ډېر د کمال فیچر چې دی تاسو چې کله هم ویډیو ګورئ او کله چې ویډیو ختم شي او بله ویډیو سټارټېږي نو هغه اټو پلی کېږي نو مثال کې دا ویډیو زه ګورم دې باندې به زه کلیک کړم نو کله چې دا ختم شله نو اټومیټک بله ویډیو شروع شي نو دغه بره ځای نه به دا زه آف کړم نو کله چې دا ویډیو ختم شله دا په دغه ځای باندې ودرېږي او بله ویډیو باندې سټارټېږي نو ډېر د کمال فیچر دی انجوای کړئ او بل ډېر د کمال فیچر دی چې هغې سره به زموږ ډیټا هم زیاته نه یوز کېږي او کوم نوټیفیکیشن چې موږ ته بار بار راځي هغه موږ هغې نه اف کړو نو هغه کوم یو دی خپل پروفایل ته به لاړ شئ اول ته به لاړ شئ سیټینګ ته او سیټینګ کې به لاړ شئ ویډیو کوالټي پریفرنسز باندې به کلیک کړئ او تاسو ګورئ چې ویډیو کوالټي آن موبایل نیټورک نو دا ویډیو چې دا موږ ګورو د یوټیوب کوم ویډیو چې دا هغه په اټو
اټو ریکومنډډ باندې وي د هغې ریزلټ دومره صفا نه وي نو دا موږ های پکچر کوالټي دا بیا موږ ته بالکل صفا ښي او دغه ځای کې تاسو که ډیټا هم ډېر یوز کېږي نو ډیټا سیور باندې به هم کلیک کړئ نو بیا به ستاسو ډیټا زیاته نه خرچه کېږي نو امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوي که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نوي ویډیو دپاره موږ له رګ اجازت تلوي الله په امان